بسم الله الرحمن الرحیم. رئیس صاحب او هیئت اداري او معزز وکیل صاحبان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. رئیس صاحب جمهور ته دایما وینا ده د خواشنم و انتخاباتونه مخکې موږ سره وعده کړې وي چې ان شاء الله ما دروازې به ټول وکیل صاحبانو تخلاصي او خلک ورته شکایتونه کول چې رئیس صاحب جمهور یارک دروازې ډېرې کلکې دي، نو د موږ سره وعده وکړه چې ما دروازې به تاسو په مخ خلاصي. نو چې دی رئیس جمهور څه چاته وخت هم نه ورکوي او ټول نظام ګډوډ روان ده. راځم دې ته چې وزارت داخلي چوکۍ په پروش روانې دي، د ارګانای محل د والي نه نیولې در ښاروال نه نیولې تر ولسواله پورې 80% چوکۍ پلورل کیږي او ملي پروژې خو ټولې بهرني شرکتو ته خلاف دي وصول ورکوي او مالی وزارت کې له رئیس نه نیولې تر اجیره پورې دغه ټولې چوکۍ خرڅیږي. رئیس صاحب جمهور تا ته چې دا کوم خلک دي دا تا ته صحیح نه مشورې درکوي نه در سره معلومات شریکوي. پنځم د سرپرستانو د وزیر صاحبانو لړۍ د خدای په خاطر بنده که د ملک باندې رحم وکړه او شپږم رئیس د بانک چې نه په دري پیږي نه په پښتو پیږي او تا دلته موږ دغه کړی دا دیکتاتوري ده، د خدای خاطر وکړه، خدای نه وډار سره رئیس صاحب جمهوره دا لرې کا. او بل شپږم استاد دانش چې د علیپور ضمانت کړی ده، د علیپور د قانون منګولو ته وسپاري چې اعدام کړي. او بل د هلیکاپټر 15 میلیونه نقصان ورکړی ده، دغه پیسې د دانش صاحب که واقعیت نظامي او انصافي دی باید دا 15 میلیونه ډالر پرې کړي ولې چې د علیپور ضمانت یې کړی. او بل راځم دې ته چې رئیس صاحب جمهور تا موږ سره په خپلو وعدو ونه درېدلې، نو په دې وعدو باندې ته موږ سره ودرېږه که چېرته دغه دانش صاحب علیپور د قانون منګولو ته ونه سپاره، آینده هفتې کې د ارګ وړاندې موږ تظاهرات کوو، که هغې نتیجه ورنه کړه بیا به په ولایتو کې کوو، لارې بندو. نو موږ ولس هم ټول اخر هغه ته راغلی د تنګ سوی ده. نور دغه د غریبانانو بچي ټول په تعلیمونه یې کړي، پانتونونه یې ویلي، ډیپلومه یې اخیستې، ماسټري یې اخیستې، په کور ناست دي، څه په غریبۍ کې درسونه ویلي او اصلاحات اداري نه دي، اصلاحات مرداري جوړه سوې ده. تا اصلاحات اداري ایجاد کړي خو اصلاحات اداري نه ده، دا اصلاحات مرداري ده. او تا ته چې دا کوم مشاورین تا ته مشورې درکوي دا د خپل ځان د خپل جبو لپاره صحیح تشکر. یک دقیقه وقت بده شاپور صاحب. خب در اخیر باز جلسه را کمک طولانی میکنم رئیس صاحب. محترم آقای صاحب. نو راځم دې ته چې رئیس صاحب جمهور یو زوی لري یو لور، 80 کاله د عمر ده، خدای نه وډار سه چې په دې کې اقدام وکړه. خلک راغلي تا ته ګوره ښځو او نرو رایه درکړه، هغه رایو نه خو وشرمېږه. حد اقل هغه خلکو چې رایه درکړې، زه د لوګر د ولس نماینده یم، ما اوسه پورې یو وزیر یو کس مقرري ما نه ده کړې، ټول وزارتونه یې تا وړاندې دي، خو په ټولو وزارتو کې د چوکۍ پلورل کیږي. نو د دې مخنیوی ونیسه. تا خو موږ سره وعدې کړې وې چې تاسو ته به زه ټیم در کوم او دا به کومه دا به کومه، خو ته په خپله یوه وعده باندې مو نه درېدلې. نو که چېرته د علیپور نیونه تا ونه کړه نو موږ مجبور یو چې تا وړاندې مظاهرې هم شروع کړو، په ولایتو هم شروع کړو او لارې هم در باندې بندې کړو. بس لکه اخري حد ته موږ رسېدلي یو، نور هم نه غلطوی سي نه غلطېږو، بس د همدومره چې خوله خوښت هم در باندې وشکېدل چې والا رئیس صاحب جمهور ده، والا رئیس صاحب جمهور ده. اخر رئیس جمهور ځان نه پولادو دروازې تاوی کړي دي. دا غټ خیانت ده چې تی کوې. صحیح ده چې دنیا دوم متفکرې 15 کسان د ځان نه راتاو کړي، ټول نظام